دوستانو تاسو په نننۍ ویډیو کې په دې پوه شئ چې هیکینګ څه شی دی، د چا لخوا او څنګه ترسره کیږي. آیا هیکینګ ډولونه لري؟ آیا هیکینګ یو جرم دی او که نه؟ او همدارنګه دې ته ورته پوښتنې لکه هیکر څوک دی، کومې کړنې ترسره کوي او خلک ورته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري. نو دوستانو که غواړئ د دې ټولو پوښتنو په اړه وپوهیږئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او آیکن هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې د هیکینګ او نورو معلوماتو تر تاسو لومړی در ورسیږي. لومړی هیک څه شی دی؟ په 1980 زیږدیز کال کې لومړنی هیک په MIT کې ترسره شو. له همدې چارې سره سم د هیک یعنی هیکر او هیکینګ الفاظ رامنځته شول. له هیک څخه موخه دا ده چې د یو شمېر تګلارو په مرسته د یو تن د کمپیوټر او انټرنیټ معلوماتو ته د نوموړي له خوښې او اجازې پرته لاسرسی پیدا کول. همدې کړنې ته په انټرنیټي نړۍ کې هیک ویل کیږي. د دې چارې د ترسره کولو جریان هیکینګ او ترسره کوونکی هیکر بلل کیږي. هیکینګ څنګه ترسره کیږي؟ که څه هم په دې برخه کې وضاحت دومره اسانه نه دی، ځکه چې هر یو هیکر خپله تجربه او یو تګلاره لري چې د هغې په واسطه د کمپیوټر سیسټم ماتوي او مهم ډیټا او معلومات غلا کوي. په اوسنۍ زمانه کې هیکینګ یو یا څو لارې نه لري، بلکې په سلګونو او زرګونو پیچلې او ساده لارې شته چې د هغې په واسطه هیکران کولی شي هیک ترسره کړي. هیکر د یو لړ تګلارو په مرسته هڅه کوي چې د سیسټمونو فعالیت څرنګوالی معلوم کړي، یعنی پر دې ځان پوهوي چې سیسټم څنګه کار کوي، کومې تګلارې لري او ورته نور مسایل هم لټوي. له دې وروسته بیا یاد سیسټم ته ورته تګلاره برابروي او سیسټم ته دوکه او فریب ورکوي. آیا هیکینګ ډولونه لري؟ هیکینګ په دوه ډلو ویشل شوی دی چې لومړی ایتیکل هیکینګ یعنی اخلاقی هیکینګ او نمبر دوهم یې میلیکیوس هیکینګ یعنی ناوړه هیکینګ. په ایتیکل هیکینګ کې هیکران په قانوني بڼه دولت ته کار کوي او کومې دندې چې دولت ورته په ګوته کړې وي هماغه ترسره کوي، لکه د مجرمینو په اړه د معلوماتو پیدا کول، د شبکې او کمپیوټرونو د امنیتي کمزورۍ معلومول، د لویو بشري ناورینونو مخنیوي لپاره هیک کول، او همدارنګه ناوړه هیکینګ یا میلیکیوس هیکینګ چې دا ډول هیکینګ غیر قانوني او جرم ګڼل کیږي. او دوستانو تاسو به په دې هم نه پوهیږئ چې د اخلاقي هیکینګ هیکران هڅه کوي چې د ناوړه هیکینګ هیکران ونیسي او دولت ته یې په لاس ورکړي او محکمې ته یې وړاندې کړي، ځکه چې د ناوړه هیکینګ هیکران غیر قانوني کارونه ترسره کوي، لکه د بانکونو اکاونټونه هیک کول، همدارنګه ځینې دولتي ویب سایټونه هیک کول او د دولت په پټو موخو او پلانونو ځان پوهول چې دا کارونه ټول غیر قانوني دي او جرم ګڼل کیږي. د هیک موخه څه ده؟ باید ووایو چې په نړیواله کچه ډیر هیک کیږي. د هر هیکر ځان ته ځانګړي اهداف او موخې وي، خو په عمده ډول یې په لاندې موخې بیانولی شو. اول، د پیسو ترلاسه کول، اطلاعات د خپل ځان په ګټه کارول، د یو چا شخصیت زیانمنول. سیاسي موخې، د نورو د پلان په اړه پوهیدل. ترهګري، د معلوماتو خرڅلاو او داسې نور ډیرې زیاتې موخې او هدفونه دي چې هیکران یې لري. د هیکرانو ډولونه: نمبر اول، وایټ هیډ هیکر یعنی د سپینې خولۍ هیکر. دا ډول هیکران ایتیکل یعنی اخلاقی هیکینګ ترسره کوي چې د دې په اړه لږ مخکې معلومات درکړل شول. نمبر دوهم، بلیک هیډ هیکر یعنی د تورې خولۍ هیکر. دا هیکر ناوړه هیکینګ یعنی میلیکیوس هیکینګ ترسره کوي چې د ناوړه هیکینګ په اړه هم وپوهیدئ. نمبر دریم، گری هیډ هیکر یعنی د خړې خولۍ هیکر.
یو هیکر چې د اخلاقي او ناوړه یعنی بلیک هیټ او وایډ هیټ هیکرانو ترمنځ دی. هغه د کمپیوټر سیسټمونو ته د واک پرته د کمزورتیاو د پیژندلو او محرم معلوماتو ته لاسرسی کول او بیرته یې مالک ته پرته د کومې غوښتنې کوډ سپاري او یا بغیر د کومې اجازې پرته د یو سیسټم کمزورتیا پیدا کول او مالک ته یې د ښودلو لپاره ماتوي خو کوم معلومات نه غلا کوي. نمبر 4 سکرپټ کیډیز د ماشومانو سکرپټ. یو غیر ماهر کس چې د مخه جوړ شوي وسیلو په کارولو سره د کمپیوټر سیسټمونو ته لاسرسی ترلاسه کول اکثره د ماشومانو سکرپټ په فیسبوک یعنی واتساپ، ټیلیګرام او داسې نورو شخصي اکاونټونو کې ترسره کیږي. نمبر 5 هیکټیویسټ. یو هیکر چې د ټولنیز، مذهبي، سیاسي او نورو پیغامونو لیږدولو لپاره هیکینګ کوي. دا معمولاً پر ویب پاڼو، رسنیو اکاونټونو په غلا کولو سره ترسره کیږي او په تختول شوي ویب پاڼې یا رسنیزو اکاونټونو لکه فیسبوک اکاونټونو کې پیغامونه پرېښودل چې خلکو تر نظر بد راشي. لکه 13 ورځ په 2021 نومبر په میاشت د ډاکټر محمد اشرف غني د فیسبوک اکاونټ غلا شوی و او دشمنانو یې غیر اخلاقي پیغام هیوادوالو ته پرېښی و. دا یو هیکټیویسټ ډول هیکینګ و. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که غواړئ د هیک په اړه لا زیاتو پوهېږئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به په دې خبرې کوو چې ځینې اکاونټونه څنګه هیک کیږي، څنګه کولی شو د خپلو اکاونټونو ساتنه وکړو او داسې نور معلومات.